ازبکستان له افغانستان سره پر پوله لوی سوداګریز ځای جوړوي. دغه سوداګریز ځای په کومه سیمه کې جوړیږي او د افغانانو لپاره به څومره ګټور وي؟ درنو لیدونکو ستړي مشئ. مولا برادر ازبکستان ته د خپل یون پر مهال د یاد هیواد لومړي وزیر عبدالله عارف اوف سره لیدلی او له نوموړي سره یې د دوه اړخیزو شوو هوکړو پر پلي کولو خبرې کړې دي. ښاغلي برادر د خپل واکمنۍ بهرني سیاست ته په اشارې ویلي ګاونډیو سیمې او نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکوو چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر وړاندې ونه کارول شي او له دغه هیواد دوی ته کوم ګواښ نشته. مولا برادر ازبک لوري ته ډاډ ورکړی چې دوی له ازبکستان سره ټولو امنیتي، اقتصادي او کلتوري اړیکو ته ژمن دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو د پراختیا غوښتونکي دي. همدارنګه ښاغلي برادر د سالنګ لوی لارې د دویم تونل جوړولو په برخه کې هم تاشکند ته د پانګونې بلنه ورکړې ده. د ازبکستان لومړي وزیر عبدالله عارف اوف هم له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو پر پراخوالي ټینګار کړی او ویلي دي ازبکستان د تاشکند او کابل ترمنځ د اقتصادي اړیکو او سوداګرۍ د پراختیا په موخه له ټولو ګډو شوو طرحو ملاتړ کوي او د پلي کېدو لپاره به یې د دواړو لورو تخنیکي ډلې خپل کار ته دوام ورکړي. د ازبکستان د ولسمشر مرستیال جمشید خواجه یوف وایي واکمنۍ چمتو ده چې له افغانستان سره په سرحدي سیمه کې ګډ سوداګریز ځای رامنځته کړي. د اسلامي امارت چارواکي وایي خواجه یوف دا خبره له مولا برادر سره د لیدنې پر مهال کړې ده. مولا برادر د یو پلاوي په مشرۍ ازبکستان ته په یون تللی دی. د نوموړي له دفتره په خپرې شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د افغانستان او ازبکستان په ګډه سوداګریزه سیمه کې به د جلغوزیو او پنبې د پروسس کارخونې، د بسته‌بندۍ او لوجستیک ځایونه او د یو شمېر خوراکي توکو د تولید کارخونې جوړې شي. د اسلامي امارت چارواکي وایي ازبکستان ورسره د تیلو او غازو د ایستنې او پروسس په برخه کې هم د همکارۍ ژمنه کړې ده. د ازبکستان لومړي وزیر د تیر کال په اگست میاشت کې کابل ته یون کړی و او د اسلامي امارت له لوړپوړو چارواکو سره لیدلی وو. ازبکستان له اسلامي امارت سره تعامل لري خو په افغانستان کې د وسلوالو ډلو او په ځانګړې توګه داعش خراسان د شتون، نشئی توکو او د قاچاق په اړه یې اندېښنې ښودلې دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.